بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ روغ اوسئ. د ژوند چارې به مو په خیر تیر سوي وي. د انګریزي ژبې د زدکړې د لړۍ 34 درس ته په خیر راغلاست. تاسو ته په 34 درس کښې د کلام د اجزاوو څخه چې مو فعل راپیل کړی وو یا کړ راپیل کړی وو په هغه کې auxiliary verbs کومکی یا مرستندویه فعلونه وایو. تاسو به د نن په درس کې مرستندویه یا کومکی فعلونه وپیژنئ چې د ګرامر په برخه کې په عمومي ساختار او په جوړښتونو کې موږ دا برخه څه ډول استفاده کولی سو او څنګه یې کارولی سو. نو راځو د درس پر لور باندې. په درس کې به تاسو ته پر ډېرو مسایلو باندې تفصیلي وغږېږم او پر هغه باندې به تاسو ته details information درکم. The auxiliary verbs help to form a tense. They are combined with the present, past, participle or infinitive to form the tense ordinary verbs. Auxiliary verbs مرستندویه یا کومکی فعلونه help to form a tense. دا مرسته کوي چې تر څو پورې یوه زمانه ترکیب سي، یوه زمانه رامنځته کړي. They are combined. دوی یو ځای سوي دي یا ترکیب سوي دي with the present, past participle or infinitive. د حاضر مهال، دریم حالت او مصدر سره. To form the tense ordinary verbs چې د یوې زمانې اصلي فعل رامنځته کړي یا د یوې زمانې په اصلي فعل باندې کار وکړي. auxiliary verbs که چیرې تاسې د تیرو درسونو ته هغه اولیه درسونو ته چې هلته مو تاسو ته زمانې وړاندې کړي وي، که چیرې تاسې زمانو ته مراجعه وکړئ په هغو درسونو کې به تاسې وپوهیږئ چې auxiliary verbs یا کومکي یا مرستندویه فعلونه چې به موږ هر ځل تاسو ته ویله او چې دا auxiliary یا helping یا کومکي یا مرستندویه فعل دی د دې زمانې، نو تاسو به بیا وپوهیږئ چې auxiliary verbs د زمانو په تشکیل کې په جوړښت کې څومره مهمه برخه لري او څومره مهم رول اجرا کوي په دې برخه کې. نو راځو لاندې The auxiliary verbs consist in دغه کومکی یا مرستندویه فعلونه چې دي دا له دغو برخو تشکیل شوي دي. هغه لکه am, is, are, was, were, has, had, do, does او did, can, could, shall, will, should, would, may, might, ought to, must, need, dare, used to. دا هغه 24 auxiliary verbs دي یا کومکی یا مرستندویه فعلونه دي چې دوی د انګریزي ژبې د کلام د اجزاو کې یا د ګرامر په برخه کې او همدارنګه خاصتا په ورب کې ډیر مهم رول اجرا کوي او د ورب پر ډیر مهمه برخه باندې دوی نیولې ده او هلته یې خپل رول ثابت کړی دی. دا ټوله 24 auxiliary verbs دي. اوس These 24 auxiliaries are classified into 3 parts. اوس دغه 24 مکمل کومکی یا مرستندویه فعلونه چې دي دا پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. 3 parts پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړی first principal auxiliary verbs اساسی یا بنسټیز کومکی یا مرستندویه فعلونه. اساسی یا بنسټیز کومکی یا مرستندویه فعلونه. دوهم model auxiliary verbs. model auxiliary verbs نمونه‌یی مرستندویه فعلونه. نمونه‌یی مرستندویه فعلونه. درېیمه semi model auxiliary verbs نیمه مرستندویه یا کومکی فعلونه دي. تاسو باید په دې وپوهیږئ چې auxiliary verbs هغه تعریف دی دغه عمومي اجزاوي یا برخې دي چې دا په زمانو کې په ساختمانونو او په جوړښتونو کې په بیل توګه باندې استفاده کیږي او همدارنګه پر عمومي درې برخو باندې ویشل شوی دي. تاسو باید وپوهیږئ چې په دې کې principal auxiliary verbs اساسي یا بنسټیز مرستندویه کومکی فعلونه، دوهم model auxiliary verbs نمونه‌یی مرستندویه فعلونه او semi model auxiliary verbs نیمه نمونه‌یی مرستندویه فعلونه دي. اوس په دې کې
فرست لومړنی موډ تاسو ته وایو، لومړنی حالت تاسو ته وایو principal auxiliary verbs. اساسي یا بنسټیز مرستندویه فعلونه بیا کوم فعلونه دي؟ are those which form the main part of auxiliary verbs. Principal یا اساسي مرستندویه فعلونه هغه فعلونه دي کوم چې د مرستندویه یا کومکی فعلونو مهمه یا اړینه برخه تکمیل کړي او جوړ کړي یا مهمه برخه جوړوي یا ډیر مهم شمیرل کیږي. هغه مثلا کوم دي؟ The auxiliaries are follow. دغه مرستندویه چې دي یعنی principal auxiliary verbs دا چې دي په لاندې ډول دي: do, does, did, have, has, had, am, is, are, was, were. دوی ټولو ته اساسي یا بنسټیز مرستندویه فعلونه وایي. For example په مثال کې باید دا څه ډول واضح سي. مثال I am speaking English. I am speaking English. زه فعلا په انګریزي خبرې کوم. I am speaking English. په دې کې تاسو وګورئ چې ام راغلی. ام دلته هم په جملې کې ثابت شکل لري. I am speaking English. زه فعلا په انګریزي خبرې کوم. تاسو ام په هغه وخت کې ویلی و چې په present continuous tense کې چې ام یوازې د I د سبجیکټ لپاره کارول کیږي. نو تاسو په present continuous tense کې یا present progressive tense کې دا لوستي و چې هلته درې کومکی فعلونه دي: is, are, am، چې هغه دلته یوازې ام راغی. اوس دغه زمانه چې ده دا حاضره جاری زمانه ده چې هر هغه کار چې په حاضر وخت کې جریان ولري. I am speaking English. زه فعلا په انګریزي خبرې کوم. I am speaking English means I am speaking right now. I am speaking right now. زه اوس دستي خبرې کوم. دوه مثال she has washed the dishes. She has washed the dishes. دې سمدستي لوښي پرېمینځل. موږ او تاسې د present perfect tense په نامه باندې یا د حاضري بشپړ زمانې په نامه باندې یوه زمانه لوستې وه. تاسې کولی شئ چې تېرو درسونو ته مراجعه وکړئ. هلته د هغې زمانې کومکي فعلونه چې وه have او has وه چې دا پرفیکټ زمانه چې وه د بشپړ حالت لپاره کارول کیږي چې په حاضر محل کې بشپړ سوی وي. اوس تاسو دلته وګورئ has دلته راغلی دی، دلته هم په جملې کې استعمال سوی دی. دغه ته auxiliary principal auxiliary verb وایي. She has washed the dishes. دې سمدستي لوښي پرېمینځل. او درې مثال کې did you write a book for him? Did you write a book for him? آیا تاسو د ده لپاره یو کتاب ولیکئ؟ اوس تاسې په تیرو زمانو کې یا په تیرو درسونو کې تاسو ولوستله چې past simple tense کې موږ او تاسې یو کومکی فعل درلودی چې هغه ډیډ و. ډیډ د دواړو فعلونو لپاره استفاده کیږي که هغه جمع وي که مفرد وي. اوس دلته ډیډ چې راغلی دی په دې کې هم principal auxiliary verb دی چې په جملې کې د ځان څخه مستقل والی وشوی او اساسي رکن د جملې څخه دی. په دې درس کې تاسې auxiliary verbs مرستندویه یا کومکی فعلونه زده کړل. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به تاسو ته بیا هم د principal auxiliary verbs په اړه باندې که څه پاته وه یا ډېر مهمې برخې وې هغه به هم وړاندې کوو او په راتلونکو درسونو کې به انشاءالله د model auxiliary verbs باندې تاسو ته تفصیلي وغږېږم ځکه دا برخه ډېره لویه ده او ډېر ساختمانونه پکې شته چې هغه باید بیل بیل وویل سي او د هغوی استعمال هم ډېر په زړه پورې دی. نو د نن ورځې درس هم همدومره و. خدای دې وکړي چې تاسې لږ څه ورڅخه اخذ کړی وي، څه مو زده کړي وي ورڅخه. که چیرې کومه ستونزه لرئ، مشکل لرئ، کولی سئ چې هغه د یوټیوب چینل په کامنټ ځای کې در سره کامنټ کړي او مستقیم زموږ سره شریک کړي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.